بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو د پښتو متلونو 15 برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې یو څو نوي متلونه درته واورم. وی له شګو نه پړي نه جوړیږي، د اتیانو سره ټانټې مه جوړه، له کلي ووځه خو له نرخه موزه، او وی له لوږې مړ شه خو د مینت خواړه مه خوره، او وی له هغې بلا مه یریږه چې شپه یې ترمنځ وي، او له اوچو سره لوانده هم سوځي، له ورخ تیرې اوبه بیرته نه راګرځي، او وی د ویش نه په تالان خوشحاله یې، له ویلو نه یې نه ویل ښه دي، له یو لاسه ټک نه خیجي، او وی لور په لوټه نه تیره کیږي، او وی ما په اسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړې، ما خو داسې ورځ د خدایه غوښته، ما مه شمېره درګډ یم، او وی مار په پردي لاس مه وژنه، او وی مار خو نه یم چې خاورې بخورم، مار خوړلي له تور پړي نه هم یریږي، مار نیونکې د مار له لاسه مري، او وی مال په دهقان وسپاره او دهقان په خدای، مال پسې مال ځي، او وی مال تر سره جار شه او سر تر ناموسه جار شه، او وی مال دې لاړ شي سر دې لاړ شي خو پت یعنی عزت دې نه ځي، ماما چې جیب ته لاس کوي د خورۍ تمه پیدا کیږي، او د مرګ نه مخکې خپې مه غځوه، او مرغۍ په خپلو بڼو ښه ښکاري، مرغۍ چې له سیله بیله شي نو ورکیږي، او وی مرګ حق دی ګور کفن کې شک دی، مرګ د ارمانونو پلار دی، او وی مرګې د اوبو وار دی نن په ما سبا په تا، وی مړ به شي خو موړ به نه شي، او مړه ګیډه فارسي وایي، او وی مړی په ګور ژوندي په کور، مړی چا په جړه نه دي ژوندي کړي، او وی مشر خو د خرو هم شته. ملګرو دا د نن متلونه تاسو سره مې شیر کړ. اجازت غواړم د الله په امان.